بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، د پلی سټور مهم سیټینګونه تاسو ته ښیم. کله چې تاسې موبایل کې ډیټا آن کړئ نو ستاسې نیټ زیات مصرفیږي او دغه کوم اپلیکیشن چې دی هغه خپله اټومیټیک اپډیټ کیږي، نو نیټ مو زیات مصرفیږي. نو که چیرته وغواړو چې دا بند کړو نو تاسې به پلی سټور ته راشئ، خپل پلی سټور به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړ بیا به راشئ خپل دا آیکن یا عکس باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کلیک وکړو بیا به راشئ دلته په دې کې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو بیا به نیټورک پریفرنس ته راشئ. نیټورک پریفرنس کې چې دی بیا به راشئ آټو اپډیټ اپس باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې کلیک کړئ دې کې ګوره 3 اپشن دي: اور اني نیټورک، اور وائی فای only don't auto update apps. نو که چیرته تاسې دا انتخاب کړئ اولنی اور اني نیټورک، نو ستاسې موبایل کې چې مطلب ډیټا ده ستاسې خپله ډیټا به یوز کیږي او انټرنیټ به زیات مصرفیږي. او که چیرته دویم اور وائی فای نیټورک انتخاب کړئ نو صرف چې کله ستاسې موبایل د وائی فای سره وصل شي هلته به ډاونلوډیږي. او که ډونټ اټو اپډیټ باندې کلیک کړئ نو بیا به بیخي ستاسې اپلیکیشن چې دی خپله اتومات نه اپډیټ کیږي. نو که چیرته غواړئ چې وائی فای باندې اپډیټ شي وائی فای انتخاب کړئ او دا اوکې. دویمه خبره دا ده که چیرته تاسې وغواړئ چې اپلیکیشن مو او اټو اپډیټ مو بند کړی خپل اتومات اپډیټ کوئ نو تاسو په دې آیکن کلیک کړئ. دې نه وروسته به راشئ منیج اپس ان ډیوایس ته او دې کې اپډیټ اویلیبل باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک کړ دې کې اوس تاسې هغه اپلیکیشن چې اپډیټ کول غواړي هغه شته. زه راځم مثال دغه واتساپ دی، دې باندې کلیک کوم. خپل د خوښې کولی شي چې هر یو اپډیټ کې هغې باندې کلیک کړه نو هغې اپډیټ به شروع شي. نو دې اپډیټ شروع کیږي. ولې اپډیټ شروع شو اوس فعلا 0% دی. نو په دې طریقه باندې چې دی کولی شي چې بیا اپډیټ کړي. او بله مهمه خبره چې دا هغه دا ده کله چې تاسې راشئ دلته خپل د پلی سټور آیکن باندې کلیک کړئ او سیټینګ ته راځئ. سیټینګ ته چې راغلی بیا به سیټینګ کې چې دی نیټورک پریفرنس ته راشئ او دې کې چې دی اپ ډاونلوډ پریفرنس باندې به کلیک کړئ. په اپ ډاونلوډ ځینې وخت چې دی ستاسې په موبایل کې اپلیکیشن چې دی ستاسې سره ښه ډیټا موجود وي، تیز نیټ موجود وي، انټرنیټ ستاسې اپلیکیشن نه ډاونلوډیږي نو هغه چې دی مطلب اور وائی فای آنلی انتخاب شوی وي نو ستاسې د موبایل په انټرنیټ یا ډیټا باندې چې دی اپلیکیشن نه ډاونلوډ کیږي. نو تاسې که چیرته غواړئ چې خپل موبایل کې مو چې کوم انټرنیټ فعال دی په هغې باندې ډاونلوډ کړئ نو اور اني نیټورک به انتخاب کړئ. بیا به ستاسې هغه کوم مشکل چې دی اپلیکیشن نه ډاونلوډ کیږي نو په دې طریقه یې تاسې کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ.